السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته او جوړ یئ. زه یم صدر ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو د مسنجر او څلور دانې پټ او رازونه درته وښیم. تاسو مسنجر استعمالوئ د هغه ډېر پټ رازونه څنګه نه وي ښکاره، او په نننۍ ویډیو کې زه تاسو څنګه وکړم هغه د مسنجر څلور رازونه چې کوم دي هغه به تاسو ته وښیم. که چیرې ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړه او له خپلو ملګرو سره خامخا شریک کړه، تر څو هم دې ویډیو څخه هغه ملګرو هم استفاده وکړي. او که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان ووهئ، تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو دمخه لومړی تر تاسو در ورسیږي. نو اوس هم د ویډیو شروع کوم او تاسو ته طریقه درښایم. ملګرو داسې به لومړی راسئ خپل مسنجر ته. مثلا مسنجر ته سر کله راغی، مثلا چا یو نفر مسنجر به راخلاص دا د ملګرو ما د دې کنورسیشن یا میسیج راخلاص کړو. نو کله اوس مثلا لومړی طریقه تاسو ته ښیم، د آی بټن نه په دې به کوئ. آی مو سی ووهو. مثلا دا لومړی طریقه دې لپاره کار کوم، تاسو مسنجر کې سړی ډېر په عذابوي او نه غواړئ چې دغه میسیجونه تاسو ته نور راشي، نو په دې آی بټن به څنګه کوئ، تاسو کلیک درسره وکړئ. دلته لیکلي بلاک، نو دغه بلاک آپشن څنګه کوئ، دا به درسره ووهئ. که غواړئ خالي مسنجر کې بلاک کړئ نو دغه به څنګه کوئ، درسره آن کړئ. او که غواړئ فیسبوک کې هم بلاک کړئ بیا به دا وکړئ. خو نه موږ غواړو خالي مسنجر کې بلاک چې موږ داسې مزاحمت کوي نو څنګه کوئ، خالي به دغه آپشن آن کړئ او تاسو به هغه میسیج نشئ کوئ. ګورئ ملګرو اوس دلته ورځو، نو ګورئ ملګرو موږ ته څنګه شو مسنجر کې بلاک شو، موږ ته مسنجر کې میسیج نشئ کوئ. او که غواړئ چې بېرته خلاص کړو بیا به د آی بټن ووهئ، بیا به دلته لیکل ان بلاک، څنګه ان بلاک به ووهئ او دا به بېرته آف کړئ. هر کله ملګرو چې دا بلاک کړم بېرته به راسئ. اوس تاسو څنګه کومه دوهمه طریقه درښیم، دویم چل چې کوم ده هغه درته ښیم. نو بیا به راسئ دې آی بټن ته، هغه به څنګه د نیک نیم ده، یعنې تاسې کولی شئ مسنجر کې د چا نوم څنګه کوئ چینج کړئ او د هغو نوم څنګه کوئ بدل کړئ. نو د نیک نیمس باندې به کلیک وکړئ. مثلا دغه ده دلته لیکلی ما دې سره یارو لیکلی، دا به څنګه کوئ، تاسو غواړئ چې دا نوم ورته بدل کړئ. مثلا زه لیکم رئیس، بیا به څنګه کوئ ایس سیټ باندې به سره کلیک وکړئ او د هغو نوم به څنګه شي، د یارو څخه څنګه شي دا نه رئیس ته واوښته. او که غواړئ چې بېرته یې رابدل کړئ بیا به څنګه نیک نیم ووهئ، بیا به دا ووهئ، بیا څنګه کوئ، دا ده څنګه شو ملګرو، دا هم شو. اوس راځو درېیم چل ته، یا هم درېیمه طریقې ده. هغه طریقه څنګه ده ملګرو، مثلا تاسو په کتلې دلته چا تاسو لایک ورلیږئ، هغه به د لایک اوس څنګه ده، ما دلته زړه راغلی یا تاسو بل هر شی څنګه کولی شئ ورته اضافه کولی شئ. زه غواړم د لایک په ځای څنګه ما زړه دلته راوستې، غواړم دا چینج کړم، تاسو بل طریقه یې وکړم. نو څنګه د آی ووهم، دلته لیکلي ایمیجي، نو د ایمیجو باندې به څنګه تاسې کلیک سره وکړئ. نو دلته تاسو ته مختلف انټرفیسونه هر شی مې خوښ یې څنګه کوئ تاسې دلته انتخابولی شئ. که زړه مې خوښ وي که هر شی مې خوښ وي دلته څنګه کوئ انتخابولی شئ. مثلا دا زه دلته مثلا دا یو سټیکر سیده دغه سټیکر څنګه کوم دلته ورته انتخابومه. دا د ملګرو ورته وګورئ څنګه شو، لایک په ځای د هغه سټیکر راغی. اوس راځو څلورم چل ته او څلورمه طریقه درته ښیم. نو بیا به راسئ د آی بټن ورته ووهئ، بیا به څنګه کوئ کالر یعنې د مسنجر رنګ بدلول طریقه ده څلورمه. مثلا دا کالر به ووهئ، اوس مسنجر ته څه رقم رنګ ورکړئ، هغه رقم څنګه کوئ رنګ ورکولی شئ. مثلا زه غواړم مسنجر ته سور رنګ ورکړم، دا د ملګرو څنګه شو زموږ مسیجونه سور رنګ راځي. دا د ملګرو څنګه شو مسنجر ساحه څنګه شوه ټوله سره شوله. همداسې تاسو مثلا غواړئ که بل رنګ ورکړئ بیا هم دا کالر ووهئ، هر رقم رنګ وزړئ. مثلا تاسې مثلا د شین ده، مثلا دا به څنګه شي، تاسو رنګ به یو د کروت څنګه شي شین شي. تو ګورئ ملګرو دا رنګ څنګه شو شین شو. دا وایي د مسنجر څلور دانې خوندورې طریقې. هیله ده چې ویډیو مو خوښیږي، او که چېرې مو ویډیو خوښ شوه نو خامخا یې لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې داسې خوندورې ویډیو تر تاسو ته مدد کومه په لویه او په ښوونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست الله مو مل شه.